امرالله صالح د خپل مرګ څخه خبر و، ځکه یې یوه اونۍ مخکې خپلې کورنۍ ته لیک پرېښی و. د ویډیو شروع کېدو څخه مخکې زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي همدا اوس در سره سبسکرایب ورسره خوا کې د ګونګړي نشان ووهئ. د امریکا یوې ورځپاڼې په وینا د امرالله صالح په اړه ډېر په زړه پورې او هیښوونکی مطلب لیکلی او کاږي چې امرالله خان ته وړاندې له دې چې پر ده د برید اړوند مشخص استخباراتي معلومات ورسېږي د هغه زړه ته دا ور لوېدلي و چې په ده به ډېر ژر برید وشي، نو خپل وصیت یې ولیکه. د ویډیو په اړه مو خپل نظرونه په کمنټ کې پرېږدئ. ویډیو در سره حتما لایک او له نورو دوستانو سره مو شیر کړئ. مطلب بیانوي د طالبانو ضد د افغان استخباراتو د افغاني مشر له ډېر وخت راهیسې د طالبانو او نور اورپکو په تول لیست کې دی، خو اوس د ده په نښه کولو لپاره یوه بله پلمه هم پیدا شوه او هغه دا چې دی اوس د اشرف غني د ټاکنیز ټیم لومړی مرستیال دی. یوه اونۍ وړاندې هغه خپلې کورنۍ ته یو 4 پاڼې وصیت ولیکه او هلته یې خپلې مېرمنې او 5 اولادونو ته لیکلي ول چې د ده د مرګ خبر په اورېدو سره باید څه وکړي او څنګه هغه پیسې چې ده ټولې کړي دي ترلاسه کړي. ښاغلی صالح وایي زما زړه ته لوېدلي و چې زه به دا ځل ژوندی نه پاتې کېږم. د یکشنبې په ورځ د ټاکنیز کمپاینونو د پیل په ورځ د افغانستان په زړه کابل کې پر ده خو نړۍ پیچلی ځانمرګی برید وشو. په دې برید کې ګڼ ځانمرګي بریدګر د امرالله صالح 4 پوړیز دفتر ته ورپورته کېږي. پر ده برید 7 ساعته وخت ونیو. 10 کسه پکې ووژل شول چې 60 تنه یې د ښاغلي صالح میلمانه یا همکاران وو. امرالله صالح 50 دقیقې له ترهګرو سره په نښته کې و او بیا روغ ترې ووت. امرالله صالح وایي دا ځل یې په هر قیمت وژلم او دوی سم چمتووالی نیولی و. زه چې ژوندی پاتې شوی یم مطلق د خدای کرم و او لږ څه زما خپله کاري تجربه هم وه. ما سخت ټکان خوړلی دی، زما احساساتو او زما انسانیت سخت ټکان خوړلی دی، خو د مبارزې لپاره عزم نور لا هم ټینګ شو. زه اوس د مبارزې لپاره 20 نور دلیلونه هم لرم. امرالله صالح اوس 46 کلن یم، له ډېرو بریدونو روغ وتلی، په ماشومتوب کې یتیم شوی او ډېر د فقر او بېوزلۍ ژوند یې هم تیر کړی دی. رنګین دادفر سپانتا چې د افغانستان د ملي امنیت مشاور وایي امرالله صالح خان زموږ د امنیتي سکتور یو کمساری کدر و، ژوره مطالعه او څېړنې یې لرلې. بریدګر د امرالله خان دفتر ته ور وختل او په کوټو کې په ده پسې ګرځېدل، خو ښاغلی صالح پر زینه بلې ودانۍ ته واوښت. امرالله صالح په هغې شپه کره شپه ویښ و او د ملګرو په ښخولو کې یې مرسته وکړه. کله چې امرالله صالح د شپې 2 بجې روغتون ته لاړ، هلته یې د یو مړي شوي ملګري یو خپلوان چې ډېر په غوسه و امرالله صالح یې په څپېړه وواهه. امرالله صالح ورته وویل ومې وهه. امرالله صالح خپلو ساتونکو ته وویل پرېږدئ، د دې سړي درد ډېر دی، خپلوان او عزیز یې د لاسه ورکړي دي. امرالله صالح دې سړي ته خپله ډکه توپانچه ورکړه او ورته یې وویل که دا عزیز دې راژوندی کېږي او زړه دې پرې یخېږي نو ومې وله. دا سړی زړه نازړه شو او تومانچه یې بېرته ورکړه. یو بل خپلوان یې راوړاندې شو، امرالله صالح یې له غاړې ونیو او ګوزار یې پرې وکړ. ښاغلی صالح وایي ما خپلو ساتونکو ته وویل هر څوک چې دلته په ما وار کوي څه به نه ورته وایئ، دا د دوی حق دی، دوی باید په هېواد کې د روان وضعیت په اړه پوه شي. د ویډیو په اړه مو خپل نظرونه راته په کمنټ کې پرېږدئ. ویډیو در سره حتما لایک او له نورو دوستانو سره شیر کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم.